بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په سکرین باندې کم دوه تصویران تاسو ته ښکاري د یو نوم حسنین د بل نوم عمر دی. تاسو به ډېر زیات ښه پیژنئ. د دې سره چې کوم واقعیات شوي دي او کوم کارونه چې د حسنین کړی دی او د بل چې کوم وفات شوی دی د دې په هکله به هم خبره کوو. خو راځو دې طرف ته چې زمونږ کومه معاشره چې دا هغه یو انسان په دې باندې مجبوره کړي چې هغه یا څوک مړ کړي او یا راولګي او خپل پلار مور باندې ډزې وکړي. یعنی ټول قصور هغه به موږ دا ووایو چې زمونږ د معاشرې دی، ځکه چې که موږ د عمر خبره وکړو د دې چې کم قاتل دی د کم دوست هم و دیو دوستانه کړی دی. په دوستانه کې چې بیا کم حد ته رسیدلی دي هغه بیا دې طرف ته قصه آخر کې راله چې کم قاتل دوست چې و هغه راولګېد او دا یې مړ کړو. د هغې واقعې نه به تاسو خبر یئ چې کم د فوټبال کې د دې دوستانه جوړه شوې دغه دوستانه بیا آخر دې حد ته راورسېده چې کم عمر ماشوم چې دی هغه یې پکې مړ کړو. بل طرف ته که مونږ د حسنین ته سوچ وکړو، حسنین په داسې معاشره کې لوی شو چې هغې په معاشره کې داسې تربیت واغستو چې په دې باندې مجبوره شو دا ورته وښودلی شو چې ته خپل پلار مور هغه په ډزو باندې ووله. اوس آیا څنګه ورته وښودلی شو؟ که مونږ وګورو داسې معاشرې ورته داسې انوارمنټ جوړ کړو، هغې ته موبایل راوړو، موبایل کې ورته ټیک ټاک وښو، په ټیک ټاک کې ورته داسې نور دغه وښو، په هغې کې پبجي راغی. د هغې نه هغې زده کړه وکړه او هغه زده کړه چې کوم دی هغه بیا اپلای کړه. نو چې کله اپلای کړه خپل مور پلار باندې هغه ډزې وکړي. یعنې ټول کم قصور چې دی مونږ راشو خپل معاشرې طرف ته هغه په دې کې دی. که چېرې زمونږ معاشره هغه سیټ شوه نو داسې نه به قسمه مرګونه او داسې جنګ جګړې هغه به هم ټیک شي. خو کم قصوروار چې دی هغه به مونږ معاشره وګرځوو. نو په اخره کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هم وایم چې په خپل ماشومانو کشرانو باندې هغه خصوصي نظر وساتئ، ډېر خصوصي تربیت یې وکړئ چې هغه هم سبا له په دې مجبوره نه شي چې یا په چا پسې ټوپک راوالي یا تاسو له څه غم جوړ کړي او تاسو چې دی هغه زندګي ستاسو ټوله برباد کړي. نو په خپل کشرانو باندې هغه خصوصي نظر ساتئ، د هغو چې کوم تربیت دی هغه ډېر زیات ښه وکړئ چې سبا ناسته پاسته او هغه هر څه برابر وي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.